کسل قسم خوری زما د نومنا ټول رانج دی بهدلی دی پخکتا راک شرابونا بیا سترګي کجامونا بیا اور چی پاوبو پسی بلیگی او بوچیشی اوخ کی نا وچیگی او پزڑکی می بلیگی اور نو تاسو کے پوختو چرت ایمان چرت دے صادق صاحب چې دی نو خپل خزونک په دغه باندې ډېر ښه شعرونه زموږ سره شیر کړه ما مې یو غزل کې دغه لفظ ځای کړی نو هغه مې په یاد ورایاد کړم چې د صادق صاحب سره ملګرتیا وکړم نو وایي چې دا خاري ناپورسان به بدلول غواړي ملګرو دا خاري ناپورسان به بدلول غواړي ملګرو په اور کې به جنت آبادول غواړي ملګرو او دا غلب رانوخي چې سپوږمۍ ته بیا به څه کوو دا غلب رانوخي چې سپوږمۍ ته بیا به څه کوو د دوی نه دا وزرې پرې کول غواړي ملګرو مننه جی دا غلب رانوخي چې سپوږمۍ ته بیا به څه کوو د دوی نه دا وزرې پرې کول غواړي ملګرو او پښتو ګورې د هر یو خزونک سړي کار نه دی پښتو ګورې مننه جی پښتو ګورې د هر یو خزونک سړي کار نه دی شډل بډل سړي راټولول غواړي ملګرو پښتو ګورې د هر یو خزونک سړي کار نه دی شډل بډل سړي راټولول غواړي ملګرو او سوړ جنگ به د اکبر باچا لټانو هم کولو سوړ جنگ به د اکبر باچا لټانو هم کولو په تود جنگ کې اسونه سربول غواړي ملګرو دغه سوړ جنگ به د اکبر باچا لټانو هم کولو په تود جنگ کې اسونه سربول غواړي ملګرو مننه سر دا ستاسو دغه کلام په تاثر کې ماته دغه خپل څو شعرونه را یاد شو مننه جی او مشر رو رانه چې دی نو دغه انتخاب مو کو دا تاسو احتجاج وکړو هغه به ماته یاد نه چې هغه نظم دی ښه خو ماته یو کشر راته یو دغه کړی دی او د نوید صاحب پکې دغه ذکر وکړو ما چې هغه هم نه ویم خو کشرانو راته ډېر په شدت سره وویله د عبدالحکیم قادري بابا یو شعر نیم بر سره شریک کړم د هغې نه او خانده چې وخاندې زما د زړه داغونه بیا راکه شرابونه بیا سترګې کجامونه بیا وخانده چې وخاندې زما د زړه داغونه بیا راکه شرابونه بیا سترګې کجامونه بیا وخانده چې وخاندې صادق صاحبو عبدالحکیم قادری بابا چونکه صوفي شاعر و تاسو ته معلومه ده جی او هغه په خپل یو شعر کې وایي چې دا هغه شراب نه دي چې سکې شي په جامونو کې نوید صاحب د شرابو ذکر وکړو نو هغوی ته خاص کر وایم چې دا هغه شراب نه دي چې سکې شي په جامونو کې سترګو نه په سترګو کې دا سترګو ته راځي ډېره مننه نو بس دغه کشرانو دپاره او زه یم چې ورسره سره خپل یو غزل شریکوم کله له کرداره چې په بره باندې خیجور بیا خو لازمي ده چې بخکته راوریږي اور کله له کرداره مننه جی دا چې د بل حق یې په کټوۍ کې باندې کړی دی دا چې د بل حق یې په کټوۍ کې باندې کړی دی دا لکه چې خدای ګو سم پور باندې پخیږي اور دا لکه چې خدای ګو سم پور باندې پخیږي اور کله له کرداره اور
چې په اوبو پسې بلیږي اوبه وچې شي اور چې په اوبو پسې بلیږي اوبه وچې شي اوښکې نه وچېږي او په زړه کې مې بلیږي اور اوښکې نه وچېږي اور چې په اوبو پسې بلیږي اوبه وچې شي اور چې په اوبو پسې بلیږي اوبه وچې شي اوښکې نه وچېږي او په زړه کې مې بلیږي اور بیا خو لازمي ده چې بخکته راوریږي اور کله له کرداره مننه جي ستا د بڼو سکیې په تپ باندې کږې شولې ستا د بڼو سکیې په تپ باندې کږې شولې اور دې پکې بل دا ننګونه دي راخیږي اور دې پکې بل دا ننګونه دي راخیږي اور بیا خو لازمي ده راشه لګونکیا چې مړ یې په شریکا کو راشه لګونکیا چې مړ یې په شریکا کړو ستانا لګېدلې بیلتانا نه مړ کېږي اور مننه جي راشه لګونکیا چې مړ یې په شریکا کړو ستانا لګېدلې بیلتانا نه مړ کېږي اور بیا خو لازمي ده صادق صاحب مونږه د رڼا په نیت د مینې شمې بلې کړې مونږه د رڼا په نیت د مینې شمې بلې کړې چاته به رڼا ښکاري او چاته به ښکارېږي اور چاته به رڼا ښکاري او چاته به ښکارېږي اور بیا خو لازمي ده یا سالکا بس یې کا د اور خبرې مه کوه یا سالکا بس یې کا د اور خبرې مه کوه دلته خو اکثر د یوې سپرغۍ نه راخورېږي اور دلته خو اکثر د یوې سپرغۍ نه راخورېږي اور بیا خو لازمي ده چې بخکته راوریږي اور کله له کرداره چې په برا باندې خیږي اور بیا خو لازمي ده نور بیا د خیر سره ډېره زیاته مننه دا مې دومره اوچت ویا به یې وویله شمینه خلک غواړي چرته دی د قام د زړه درمان چرته دی سر چې ترې نظر کې هغه ځوان چرته دی نو تاسو کې پښتو چرته ایمان چرته دی تاسو کې پښتو چرته ایمان چرته دی ستاسو په زرګونو میاندې بورې شوې کنا ستاسو په زرګونو میاندې بورې شوې کنا خویاندې په جړا جړا رنځورې شوې کنا خویاندې په جړا جړا رنځورې شوې کنا
تاسو احتجاج کو نا 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 نو ولی ستاسو در اختیا ویلو توان چرته ده ستاسو در اختیا ویلو توان چرته ده نو تاسو کې پختو چرته ایمان چرته ده تاسو کې پختو چرته ایمان چرته ده نور براته یاد نه دا چې دا راګونه جدا دي نو په یو بل باندې بیا دا کلام نه خیږي خو به هر حال ستاسو هغه مینه دومره ده چې لکه خوند به وکړي دا خبره به کوم په زر کرتا نشم زمن کېدی له محبته محبت میں مجبوری دا ز انسان یم ځان به څنګه خلاصومه له فطرته دا خبره به کوم په زر کرتا نشم زمن کېدی له محبته ساوند والا وسته کړه ټوغه ستا د زلفو خوشبویانې ترې نخیږي دا جامې مې ځکه نه وینځم لبته دومره بار د ښایستونو څنګه یوسې نری ملا دی جول کوي له نزاکته ته کسل قسم خورې زما د نوم نه ټول رانجه دی بهېدلي دی په ښکته ته کسل قسم خورې زما د نوم نه ټول رانجه دی بهېدلې دی په ښکته سر مې راوړو په تلي کې دادې راغلم خبردار وم د حسن له قیمته سر مې راوړو په تلي کې دادې راغلم خبردار وم د حسن له قیمته په زغو باندې ګریوان راټولومه راته پېښه شوه د ګل د نږدې کته زړه مې ښه نه دی دا سترګې به دې پوی کړې لیونو سره دې ناچوي انګته چې د غرونو لیونې شوې اباسینا ځان دې وویسته د کلي د محلته چې د غرونو لیونې شوې اباسینا ځان دې وویسته د کلی د محلتا محبت میں مجبوری دا ز انسان یم ځان بسنگا خلاصوما لفطرتا ډیر مننه داو خاغل اسلم